السلام علیکم ملګرو، الله تعالی دې وکړي تاسو به د ټول روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، زه یم رفیق الله زی یو ځل بیا تاسو ته د یوې نوې او د یوې ډېرې خوندورې ویډیو د زر شوی یم. دوستانو، نننۍ ویډیو کې بس تاسو درهم تاسو څنګه کولی شئ چې په ټیک ټاک کې تاسو فالوورس او لایک تاسو زیات کړئ. نو ډېر اسان طریقه د دغه طریقې تاسو کولی شئ چې یو اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ چې دغه اپلیکیشن نوم دی ټیک پلس. ګورئ دوستانو، دا به تاسو لومړی ورځئ په پلی سټور ته تاسو ورته ولیکئ چې ټیک پلس. ګورئ دلته به تاسو ته لاندې یو لینک راغی، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. نوم دی چې کله مو دا کلیک وکړو نو دا به تاسو ته ګورئ لاندې ډېر زیات اپلیکیشن راسي. نو دا به تاسو ټولو کې دلته به ټیک پلس یو اپلیکیشن دا به تاسو را پیدا کړئ چې هغه به تاسو ته دلته در وښیم. ګورئ دغه اپلیکیشن دی ټیک پلس ریل فینس لایک اینډ فالوورس. په دې به کلیک وکړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو بیا به تاسو دا ما تیار انسټال کړی دی. اپډیټ کول غواړئ، زه نه غواړم چې دا اپډیټ کړم. چې کله تاسو انسټال کړئ تاسو راشئ دغه اپلیکیشن باندې څخه خلاص کړئ. ګورئ دغه اپلیکیشن دی ټیک پلس په نوم چې کوم اپلیکیشن تاسو ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو به څه کوئ، لومړی به تاسو د خپل آی ډي نوم تاسو نه غواړئ هغه به ورکړئ. چې کله مو هغه ورکړو بیا به تاسو راشئ چې غواړئ تاسو په دې کې کوینس لومړی جمع کوئ. د کوینس بدل کې به تاسو په دې کې به فالوورس او لایک واخلئ. ګورئ سره دلته به تاسو غواړئ چې نه یو نفر به دا ګورئ لایک کوي، دغه ته لایک ورکړئ نو تاسو 5 کوینس درکړي. زه دا زه هم لایک کوم. ګورئ دغه به تاسو لومړی کوینس جمع کوئ. بیا تاسو کولی شئ چې ګورئ ما یو لایک ورکړو شو ماته 5 کوینس دلته راکوي، یعنې 5 سکې ماته راکوي. بیا تاسو دغه سکو بدل کې تاسو کولی شئ چې لایک او فالوورس واخلئ. دا به اوکې کړي او اوس بیا دلته راشئ دا بیا فالو کړئ. یو فالوورس باندې یو نفر فالو کړي تاسو 5 بیا هم لایکونه درکوي. دلته راځي دا به هم فالو مې کړو بیا راځي دې څخه ووځئ. ګورئ بیا هم 5 شو. ګورئ تاسو همداسې پکې جمع کړئ چې هر څومره مو جمع کړو. ګورئ بیا راشئ دلته په دې باندې کلیک وکړئ اضافه، یعنې په دې باندې چې کله کلیک وکړو دلته ستاسو یو دانه د ویډیو لینک راواخلئ، دلته یې پیسټ کړئ. ګورئ تیاره یو ویډیو لینک ما راواخیستو، رفیع الله مراد دغه ویډیو ده، د دې لینک ما رااخیستل ده. به تاسو دا چې کله مو وکړو دلته بیا راشئ تاسو دا نیکسټ باندې کلیک وکړئ. ګورئ دلته تاسو ته اوس 62 کوینس زه لرم. په دلته بیا راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ چې څومره کوینس څونه فالوورس. زه غواړم چې 10 فالوورس. نو 10 فالوورس ده په 100 باندې کې، خو زه اوس 50 لرم، غواړم 15 واخلم. 15 فالوورس په 10 په 500 کوینسو باندې 15 لایک او 15 فالوورس ده نو 100 کوینس 50 او 50 یعنې 100 کوینس تاسو ضرورت لري. ټوټل کوینس نیډډ 100. نو دا باید 100 کوینس ولرئ. نو دلته چې راشئ دا هم 15 دی اخري. نو دې لپاره تاسو باید 100 پوره کړئ. راځم دغلته بیا او دا فالو کوم تر څو 100 کوینس ما سره جمع شي. ګورئ دا مې بیا هم ګورئ 62 دا به اوس 62 شي. بیا راځم دا هم لایک کوم چې 15 کوینس بیا هم به راکوي. ګورئ 62 دا 2 شو. بیا هم فالو کوم. ګورئ بیا د لایک ورکوم تر څو 100 پوره شي. نو دې لپاره بس دا ویډیو دغه سکیپ کوم تر څو دا کوینس پوره کړم. ګورئ 90 شو. اخرینی به هم فالو کوم تر څو چې 100 پوره شي. ګورئ دوستان دا په دې باندې دروغ نه ده، ځکه چې موږ د نورو خلکو ایډیانې او هغه ورته لایک کوو ویډیوګانې، نو زمونږ هم همدغه دوی اخلي او دا بل چاته داسې ورکوي. لکه یو بل څوک دې کې راځي نو کار کوي نو هغوی ته هم دا زمونږ ویډیو ورپرمخ کوي. نو ځکه هغوی چې کله دا لایک کوي نو هغوی هم کوینس ضرورت لري، ځکه دا دروغ نه دی.
اوس ګوره یو سل دوه شو. اوس راځم په دې باندې کلیک کوم. چې کله مو په دې باندې کلیک کړو راسي هلته هغه ویډیو لینک ورته پیس کړل به اوس ویډیو خپله راشي. چې کله ویډیو راغله نو دې دپاره بیا به تاسو راشئ په نیکسټ باندې بیا کلیک وکړئ. چې کله مو نیکسټ باندې کلیک وکړو اوس راځم زه غواړم چې 550 ټوټل نیټ لري نو 5 فالوورس او 5 لایکه او دلته راشئ په بوسټ یور ویډیو ناو په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو سینډ یور ریکویسټ سکسس یو کمپین نو تاسو دا اوس دا وشو کولی چې دا واخلئ دا سکیپ کړئ. چې کله مو سکیپ کړو آی ډي پروګرس دا د ګورئ چې اوس موږ سره روان شو. اوس به دا موږ سره په خپله هلته راځي. ګورئ دلته راشئ بیا په دې باندې کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو سره دا هغه روان دی. اوس دلته موږ سره په خپله به ورو راځي. بیا وروسته په دې باندې دلته په دې کونج کې هم تاسو په دې باندې کلیک دا موږ سره څه کوي نو دلته وګورئ موږ ته تاسو یو ځل اپلای ورته کړی دی. دغه تاسو کولی شئ په دې باندې کار وکړئ. یو څه وخت 1 ساعت یا 2 ساعته وروسته تاسو دا چک کړئ نو ستاسو فالوورس به زیات شوي وي او لایکونه به هم تاسو په ټیک ټاک کې راغلي وي. زه یو ځل ټیک ټاک خلاص کوم. ګورئ دلته وګورئ چې لایکونه یو څه راغلي دي نو تاسو یو څه وخت بعد چک کړئ نو ستاسو لایکونه به هم زیات شوي وي او فالوورس به هم راغلي